درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. الجزیره شبکې ته د ناټو یو چارواکي ویلي د راتلونکي فروری میاشتې پر 18 او 23 نیټه به د ناټو اتحاد د وزیرانو په غونډه کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په هکله وروستۍ پرېکړه وکړه. ولسمشر غني تېر ماسپښین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ارګ وایي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ترکیې ولسمشر د طالبانو له لوري د روان تاوتریخوالي او هدفي وژنو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې او پر ورباندې د ټینګار پر مهال وویل طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او سیاسي حل لاره دې اختیار کړي. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید د افغانانو او نړیوالو ټولنې غوښتنې ته چې اوربند یې درناوی وکړي او روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. په خبرپاڼه کې اروپایي ټولنې د هغه دریځ هرکلی شوی دی چې په افغانستان کې یې تاوتریخوالي او هدفي وژنې غندلې دي. د پاکستان په PDM کې د اختلافاتو اوازې هغه وخت زیاتې شوې چې په دې اتحاد کې شامل پیپلز پارټي وویل دوی غواړي وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په اړولو سره له چوکۍ لرې کړي، خو د دې اتحاد یو بل ګوند مسلم لیگ نون د دې کار مخالفت وکړ.